او شکریا ادا کوم چې تاسو د خپل لیډر سره د خپل ملک سره د خپل دین سره دومره مینه ده چې زموږ نه مخکې رسېدلي او روډ بلاک کړی دی. تاسو مشکور یم. دویمه خبره پاتې شوه، تفصیلي خبر رحمان الله خان او عبدالمولا او دوی کسان وکړې. دا داسې یو فیصله نه وه چې دې ته موږ ذهني طور بلکل تیار او اول پکې لا هغه وختې خو چې کله 16 تاریخ الیکشن وشو او عبدالمولا خبر د هغه اوس بل حل نشته او انشاءالله تعالی د دې به سبا انشاءالله 2 بجې تاسو زیر کوم چې دا به های کورټ دا سټې کړي دا به ختمه انشاءالله تعالی دا تاسو سړي صاحب دا یو مافیا ده څه د ملک په سطح دي، پاکستان په سطح دي، د صوبې په سطح دي، د ضلعې په سطح دي، د تحصیل هم په سطح شته. داسې یو پیرا مام دې غریبانانو ته لغونې مې وس شوی و او د یو غریبانانو څخه کار مې شروع کړی و. یتیمانان مې نوکران کول او غریبانان مې نوکران کول، چاپیپ نالۍ او جوماتونو کې مې سولر لګول، مدرسو له مې روپۍ راوړې او جوماتونو کې مې کمرې جوړولې. ما پسې هم دلته یو مافیا ولګېد. الحمدلله نن زه خدای سرخوړو کړی یم او هغه کولې سترګې ګرځي انشاءالله تعالی. هغه یو بلا ده، هغه انټرنیشنل لیډر دی، هغه د امت مسلمه نمایندګي کوي، هغه یوازې د پاکستان نه کوي، په ټوله دنیا کې اوس دغه احتجاج دی. ګوره دا کم خلک چې راغلی و په 1200 چې کله تروړه شوه نو جلوسونه و، هړتالونه و، غوبل و، خلک لږې مړ شو. نن په 400 ده څوک نوم نالي، هغه خلک غلی شوي، هغه خلک خاموشه دی. لکه ډاکټر چې سړي هغه خو بس یو خبرې به نه کوي، معلوم چې د خولې کېږي هغه اوس معلوم په خولې کې خاموشي دي. د هغوی مطلبونه نور څه نه و، هم مافیا ده. هر سړي خپل زوی وزیر کو، هر سړي خپل زوی دغه کو، عهدې ته رساو، خپل کیسونه یې ختمول او وینې بوی کې چا 50 کروړه غلا وکړه هغو دا قانون پاس کړ. ویا باندې هم نه نسي. ما دا داسې ټیکنیکل غله دي چې تو بیا د غلا په فیزونو کې کوي. چې فیز 1 کې 49 کروڑ 99 लाख 999، په فیز 2 کې 49 کروڑ 99,999 داسې دی فیزونو کې غلا کوي. ځکه عادت بلا و بسم الله نه جاروزي. دا غله دي، دا ډاکوان دي. د دې ګوره 76 دغه وزیران دي، 76 او 76 پورې د دې ځینواله پرون د اخري سره پورې هغه په بي بي اي دي، هغه په ضمانت دي او انشاءالله دا موږ نسو دا موږ ژوندي وو انشاءالله خپلې یېرې نه او خپل یېرې راغستې دي چې دا شی راځي، دا خو مسلمان دی، دی خو غریبانان له اپریشن هسې کوي، دی خو خلکو له دغه یې مفتي کړي دي، امبولانس یې مفتي کړي دي، ډاکټران یې کېنولي یې. ای زما ورونو لرې نه ځو، په دې 100 میټر کې وګورئ. زه چې کله ممبر نه وم د ما نه مخکې 2 ډاکټرانو په هسپتال کې، نن پکې 46 ډاکټران ناست دي. ورشي 46 ډاکټران ناست دي. دا خلک دا غریبانان ووټ د غریب سر دی، عزت خدای پاک غریب ته ورکړی دی. دا به د دې مالدارو نه او د دې غلو نه 500 کاله مخکې جنت ته ځي. ځکه چې دا مخلص دي، دا ایماندار دي، هغه د ایماندارو ملګری دی، دا بې ایمان هغه نه پرېږدي. ځکه اور او اوبه نه یو ځای کېږي. خو زما وروڼو دا غله، دا ډاکوان دا نه دغ کېږي. دا ګوره موږ الله تعالی د حق ملګری که تاسو ته یاد ما خپل ډېره کې یو تقریر کړی و، کله زما ډسکوالیفیکیشن دې خلکو اجتماعي چانده به کوله او وکیلانو به ورکوله. ما یو وکیل صاحب ته وي، اکرم شیخ وکیل صاحب، ما وکیل صاحب ما چې کله ډسکوالیفیکیشن و سپریم کورټ کې چې بار ته راووتو، ما وکیل زما حج ملګری و او د هغه وا ټبرې وه او زوی موږ حج کې ملګري شو په هغه یو کال مخکې. ما وکیل صاحب چې څه دې وي هغه ته خو نه شي، خو ما دې خلکو نه دروغ وي. هغه یو سړی ما ته یاد کړ، ډېر معزز، ډېر معزز. ما ته منیم خان خدا کی قسم مجھے رات کو محنت بھی کیے اور 11 लाख روپئے بھی دیے ایک دن کے لیے. ایسے لوگ داسې خلک دی. نو ما ته وایي چې زه خو نه یم پوه، هغه ته وایي زه دومره غټ خلک یم، خلک کله پېژني. نو هر ځای کې مافیا وي، د دې ځای نه واله، د دې ځای نه او د اسلاماباده پورې. خو مافیا چې دا کامیابېږي نه، دروغجن چې دا نه کامیابېږي. انشاءالله تعالی عمران خان به سرخوروي، خلکو ته تکلیف کروڑ بند دی. خو دا ذهن کې وساتئ چې بیا څوک راوتې دي هړتال له کوم خلک به چې روزانه راته چا نومونه نالو، سم خلک دینداره چې تاسو ته وایي موږ ملته هم ویو
موږ دا خلکو بد نه ویو خو په ایمان یو په 1200 چوړو پورې څنګه غوبل بو انل په تاریخ 100 پورې ټوکراوته لري وزیر کړی دی او دا هغه شی وزیر کړی دی په خوده کنو کې چې هغه کمیشن کله ښکار د کلاس 4 نواله دغه پورې د وزیر پورې دا رسی تقسیم دی برابر پرسنټیج دی او بل زرداری خپل ځای وزیر کو او شاباش شریف خپل ځای وزیر اعلی کو دا دغه هدف ور خبره وا بل کیسونه خاص دغه 1400 ارب روپۍ دغه ته معاف شوې زرداری ته ا دې شي کار پوره شو خو په دې موږ نه خلاصيږي دا آیات ته چې قرآن شریف آیات چې راغې په نه منسوخ کیږي دا دوه فرضي شی نه دي او ان شاء الله دا عمران خان باندې راځي او موږ په دې خلکو ته موږ وړاندو غله موږ ته معلوم دي ان شاء الله او ان شاء الله موږ ته یو د دې معمولی خبرې کم څنګه موږ ته ټیس قدم دي خلکو ته رسیدلې دي ماشومان ته رسیدلې دي خلکو ته رسیدلې خلکو کولای شي عملي دونه شي کولای موږ استډیو کو دوه درې کاله الله پاک سره خروق و یو راتوي دا څه خبره ده وي چې په سپریم کورټ کې سړی ډیسکوالیفیکیشن پاتورې کې څنګه کوالیفاید کیږي هغه ته مې افسوس چې تعلیم جان بل چا ورکړی ته څه خبرې دا کیس سپریم کورټ راغی که ما ځان داخل کړی دی دا سپریم کورټ راغلی دا ایویډنس ریکارډ راغی په رڼا کې فیصله وکړه الحمدلله نن تاسو دا خبره خیم چې انشاءالله دا عمران خان او دا محمود خان دا منیم خان ان شاء الله ستاسو نمائندگان یا دا ان شاء الله که کله ضرورت شي ان شاء الله اسلام آباد ته بزو هر ځای ته بزو قربانۍ ډېر لږ وخت ډېر لږ ټیم د امتحان ګورې دې کې به سستیانه کوو که شپه وه که ورځ وه که څو غریب وي هغه له به ګاډی کوو هغه له به لوړ رالو هغه له به خیر زموږ چې سر هم دي انشاءالله د عمران خان نه د پاکستان لپاره امت مسلمه لپاره اوس په اقوام متحده کې چا کلمه نه وویلې ټول به تلا لیټر به جمجم سر کونی ونه ویو ویلوی خلک ژوند کړی دی دغه زموږ نمایندګان د عمران خان الله پاک لیډر راکړی دی خو که موږ کله یې کال کړو انشاءالله زما رابطه د صوبې سره اسلام آباد ته موږ هر ځای ته انشاءالله دا درې ورځې عشره به ورکوو انشاءالله تاسو تیار یې انشاءالله دا به خیر چې کور ته نه لېږل نه به راځو وما علینا